دورکو قافلو د قدم لور شي وطن دورکو قافلو د قدم لور شي وطن محمد عمر صاحب ما د دورای پارک پروژې پروجیکټ منیجر دوه ګلدان لري 1500 متره چې په دې کې موږ پیدارونه لرو ګلدانونه لرو تقریبا تر 200 پورې درخت لرو او 28 چوکیګانې لرو د کېناستو دپاره په مابین کې بیضوي ډوله او غاړو ته کمان ډوله ډیزاینونه لرو چې د ښار د ښکلا دپاره ډېر ضروري دي 15 اتیا نه نیولې تر 90% پورې کار شوی دی صرف زموږ د چمن برخه لږ کار پاتې دی انشاءالله او نور د ګلدان د صفایي کارونه پاتې دي نور 15 اتیا نه نیولې تر 90% پورې کارونه خلاص شوي 15 اتیا پورې کاریګر موږ سره ماهر او غیر ماهر کاریګر موږ سره کار کوي تقریبا 2.5 میاشتې وشوې چې دا پروژه شروع شوې ده او 10-12 ورځې بعد به پروژه ختمېږي انشاءالله. نوم عبدالله دی. الحمدلله دا کار خو چې اوس موږ کوو ډېر راضي او ښه کار دی او بیکاري ډېرې وې اوس په دا کار لګیا یو وروره اوس خو بیکاریان ډېر دي دا ځوانان په کارو ودرېده ښه خوند یې وکړ. عبدالغفور د کندهار ولایت اوسېدونکی یم خو ډېر خوشحاله یو دلته زموږ د کار دا ټول ځوانان اخته دي خپل کارونه کوي خپل دغه کوي بس بیکاره دي خواري نه دغه نه بس نوشته کړلو هر ځوان ته راځي دا کار د خپل د کلي خلک نوشته شوي دي بس پردی سړی نه ساتي دغه بس هغه د کلي خلک کار کوي او دغه خپل کور علاقه دغه به د ښار به د صفایان یې کوو دغه سره سمو د ګلانو شینګیا او دغه دي بس ځوانان راځي ته مازدیګر کښېني بانډار کې دغه کې بس ښه طبیعت سم لجنگلا لهان دار وحستا پمټو دولم لجنگلا لهان دار وحستا پمټو دولم لجنگلا لهان دار وحستا پمټو دولم د امن ترمنځ لمی تګلو رشي وطن لمی تګلو رشي وطن دورکو قافلو د قدم لور شي وطن دورکو قافلو د قدم لور شي وطن